سلامونه ملګرو. د عمران خان چې کومه نن فیصله مخې ته راغله الیکشن کمیشن په هغې کې هغه نااهله کړو. دغه توشخانه ریفرنس څه دی؟ په دې باندې به د ځان پوهولو کوشش کوو. توشخانه ریفرنس په اصل کې د پاکستان د حکومت چې کوم د بهرنیو چې کوم تحفې راځي د بهر ملکونو د دورو نه پس، نو هغه په دغه محکمه کې جمع کولی شي. د دې محکمې نه چې کومې تحفې دي نو هغه د 10,000 روپو نه چې کمې وي، نو بیا دغه چې کوم چارواکي دي، وزیر اعظم دي، نو هغوی هغه مفت ترلاسه کولی شي. خو د 10,000 نه چې کوم د قیمت زیات وي نو هغه بیا د مقرر چې د هغې کوم قیمت وي د کومې تحفې د هغې 50% چې کله څوک ادا کړي نو بیا دغه قیمت تحفه ترلاسه کولی شي، یعنې مطلب هغې خپل ملکیت ګرځولی شي. د عمران خان چې کوم کیس دی اوسنی چې په کوم کې هغه الیکشن کمیشن نن نااهله وګرځولو، 4 کسیز بینچ، او ویل چې عمران خان د کرپټ پریکټس مرتکب شوی دی، په دې وجه باندې هغه نااهله وګرځولو. د هغه د قامي اسمبلۍ سیټې خالي کړو، هغې د هغې نه لرې کړو. د دې نه پس د ملک په مختلفو برخو کې د پی ټي آی غړي راوتلي دي، هغوی د الیکشن کمیشن خلاف احتجاجي مظاهرې کوي. د پی ټي آی چې کوم مرکزي مشران دي، فواد چودري، اسد عمر، شاه محمود قریشي، نو دغه ټولو د میډیا سره خبرې کړي دي. الیکشن کمیشن په دغه فیصله باندې د افسوس اظهار کړی دی. دا یې جانبداره ګرځولې ده، بلکې شرمناکه یې ورته هم ویلي دي. عمران خان په خپله هم د موجوده چې کوم چیف الیکشن کمیشنر دی، د ده په حواله باندې هغه د سختو تحفظاتو اظهار کولو، دا یې د اپوزیشن یو نماینده ګرځولو د پی ډي ایم، او د ده نه یې بار سکندر سلطان راجا چې دی چیف الیکشن کمیشنر عمران خان، د ده نه بار د مستعفي کېدو یعنې د استعفا ورکولو غوښتنه یې ترېنه هم کوله. عمران خان د وړاندې نه اشاره ورکړې وه چې د هغه د نااهله کولو یو کوشش روان دی. په د بهرنۍ چې کوم فارن فنډینګ و په هغې کې، او د دې سره چې کوم د توشخانه ریفرنس دی نو هغه د مخکې نه ویلي چې په دې کې به د نااهله کولی شي، او د دې سره هغه ویلي چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ملک ته د راوستلو دپاره هم تیاری روانې دي. عمران خان چارواکو ته د وړاندې نه موجوده چې کوم حکومت دی د پی ډي ایم، نو دې ته یې ویلو چې دوی د استعفاګانې ورکړي، نوي انتخابات دې وکړي، بیا د سره نو اله به ورسره دا حکومت مني کړي. دا حکومت د هغه په قول باندې سازش د لاندې راغلی دی، یو ناجایزه حکومت دی او هغوی نه مني. د دې خلاف د لانګ مارچ تیاری کوي لګیا دي. بل وخت په اسلام آباد کې چې دی داخله وزیر رانا ثناء الله په خصوصي طور باندې د پی ټي آی چې کوم غړي دي هغوی ته ډاډه کوي چې دوی دې راشي، د دې خلاف به تیاری کړي دي، یعنې مطلب تشدد به پرې کوي. دغه چې کوم توشخانه ریفرنس دی په دې کې عمران خان په خپل جواب هم جمع کړی و. په دغه جواب کې عمران خان په خپله باندې منلې وه چې ده ته د خپل چې کوم وزیر اعظمي وه 3 کاله 2013 نه 2021 پورې، په دغه کې چې د کوم د بهرنیو ملکونو دورې کړي دي، په هغې کې په مجموعي توګه باندې ده ته 58 بهرنۍ تحفې ترلاسه شوي دي، چې پکې د 14 چې کومې تحفې دي د هغې قیمت د 10,000 نه هم کم دی. دغه تحفو کې مختلف څیزونه دي، ګړۍ دي پکې، نیکلس دي پکې. عمران خان پکې دا هم وایي چې په دې کې وړې تحفې هم شته، تسبیح پکې شته دی، ګلدان پکې شته، وغیره وغیره. نو په عمران خان صاحب باندې چې دی د ټولو نه غټ چې کوم الزام هغه دا و چې کوم د الیکشن کمیشن سره د خپلې اساسي جمع کړي په هغې کې دا نه وي ظاهرې کړي، او دا د ده د نااهلۍ په ده باندې درخواست ورکړی شوی و چې په دې بنیاد د عمران خان نااهله وګرځولی شي. خو د عمران خان او بیا د نورو چې دی د هغه د ګوند چې کوم مشران دي په ماضي کې هغوی دا بیان مخې ته راغلی دی چې دغه
توفی چونکې دته د په لیګل طریقه باندې ترلاسه کړي دي د توشخانه نه د هغې قیمت یې ادا کړی دی بیا د ملکیتو په دې کې عمران خان په خپله باندې منله چې 3 پورې چې دی توفی هغه بهر خرڅې کړي دي یعنې مطلب دلته نه په کم قیمت باندې اخیستي او بیا یې بهر په زیات قیمت باندې خرڅې کړي دي خو د تحریک انصاف چې کوم مشران دي نو هغوی وایي چې دا د عمران خان خپل ملکیت و نو هغه یې خرڅولی هم شي او د ځان سره یې ایښودلی هم شي د دې نه اوس یو نوې په ملک کې یو بل سیاسي تنازع رامخې ته شوله اوس به کتل دا وي چې د دې نتیجه به سره وځي ظاهره خبره ده چې د عمران خان کوم د موجوده پی ډي ایم مشرانو خلاف کومه اعلامیه وه نو امکان دا دی چې عمران خان ته به د الیکشن کمیشن د دې فیصلې نه پس نور مقبولیت هم ترلاسه شي د هغه چې کومه د سازش نظریه ده د موجوده حکمرانانو خلاف چې هغه کوم په خپلو جلسو کې اعلانونه کوي چې دا د سازش په ذریعه باندې راغلي دي الیکشن کمیشنر هم د موجوده حکومت نماینده ګڼي نو امکان دا دی چې عمران خان بیانیه به د دې الیکشن کمیشن چې کوم موجوده فیصله ده د دې نه پس به د عمران خان په مقبولیت کې نوره اضافه هم وشي هغه به نور هم راوچت شي او د پی ډي ایم چې کوم حکومت دی د هغې پوزیشن به ورسره نور هم راکم شي د نورو معلوماتو اپډیټ دپاره زما سره اوسئ ډېره مننه